تفسیر کی د شروع نه مخکې یو څو مباحث د الله پاک په توفیق باندې ذکر کړو. اول مبحث دی اعجاز القرآن. قرآن کریم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. معجزه چې دا صيغه د اسم فاعل ده په معنا د عاجزه کوونکی، او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر بيد مدعي النبوه. امر خارق للعاده داسې یو کار چې د عادت نه خلاف او صادر بيد مدعي النبوه، د مدعي د نبوت په لاس باندې ظاهر شوی، دې ته ویل شي معجزه. نو معجزه صيغه د اسم فاعل ده په معنا د عاجزه کوونکی، پښتو کې لنډه معنا ده، او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر بيد مدعي النبوه. اول باندې کومه الله نو ګوره تاسو شریعت کې وایي امور خارقه للعاده، د عادت نه خلاف امور چې دا بخالي نه دا د عادت نه خلاف امور بیا په لاس د مؤمن باندې صادق شي او یا په لاس د کافر باندې صادق شي. نو که په لاس د مؤمن باندې صادق شي دا مؤمن به بیا خالي نه، دا مؤمن بیا مدعي د نبوت او یا به مدعي د نبوت نه وي. نو که مدعي د نبوت نو بیا به خالي نه، یا به دا خوارق ترنه قبل النبوت صادق شي او یا بعد النبوت صادق شي. قبل النبوت صادق شي دې ته ارهاصات وایي، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې ور باندې قوم سلام اچولو، لوټو بوټو ور باندې سلام اچولو. نو دا د نبوت نه مخکې چې کوم یو صادق شوي وي دې ته ارهاصات وایي، او د نبوت نه وروسته چې کوم شی ترنه صادق شي هغې ته معجزات وایي، چې د نبي نه صادق شي. او که مدعي د نبوت نه و دا مؤمن نو بیا به خالي نه، یا به مؤمن کاملی او یا به نفس مؤمنی. که مؤمن کاملو نو خوارق ته کرامات وي، او که نفس مؤمنو نو بیا د خوارق ته معونات وي، معونت. دا څلور قسمه په جانب د مؤمن کې راغله. خوارق چې د چا په لاس باندې صادق شي نو دا بیا مؤمنی یا به کافری. په مؤمن کې څلور صورت راغله، که مؤمن یا به مدعي د نبوت وي او یا به مدعي د نبوت نه وي. نو که مدعي د نبوت وو دا خوارق بیا قبل النبوت ترنه صادق شوي وي یا بعد النبوت. که قبل النبوت ترنه صادق شوي وي دې ته ارهاصات وایي، او که بعد النبوت ترنه صادق شوي وي دې ته معجزات وایي. او که مدعي د نبوت نه وي نو بیا به خالي نه، مؤمن وي خو مدعي د نبوت نه، یا به مؤمن کاملی او یا به نفس مؤمنی. که مؤمن کاملو نو خوارق ته کرامات وي، او که نفس مؤمنو نو خوارق ته معونات وي. دا څلور قسمه خوارق. او که دا خوارق په لاس د کافر باندې صادق شوي، د عادت نه خلاف کارونه وو خو په لاس د کافر باندې صادق شوي نو بیا به خالي نه، یا به د کافر د دعوی سره موافقي او یا به د کافر د دعوی نه خلافي. نو که د کافر د دعوی سره موافقو دې ته استدراج وي، لکه دجال دا به په اخره زمانه کې راشي او د لاس نه به خوارق صادریږي. چاته به وایي چې په تاسو باران راوروم، چاته به وایي چې ستا پلار را ژوندی کوم. مختلف خوارق به د لاس نه صادریږي او د دعوی سره به موافقي، دې ته استدراج وي. او که د دعوی نه خلافو نو دې ته اهانت وي، لکه مسیلمة الکذاب یو کسو د پیغمبرۍ دعوی کړې وه، نو په یوه سترګه باندې ړوند سړی ورته راغلو، یوه سترګه یې ړنده وه، او مسیلمة الکذاب ته وایي چې ما ته دعا وکړه چې الله پاک مې دا سترګه جوړه کړي. مسیلمة الکذاب چې ورته دعا وکړه نو بله سترګه یې ړنده شوه. د دعوی نه خلاف خوارق د لاس نه صادق شو نو دې ته اهانت وایي. نو ګوره خوارق شپږ قسمه شو، یو قسم پکې معجزه ده. نو قرآن چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. په بل ترتیب باندې تشریح درته کوم.
ګوره په دنیا کې موږ درې شیانو سره ملاقات کیږو، یو ته عادیات وای، یو ته عجایبات وای، او بل ته معجزات وای. په دنیا کې دا درې شیان دي. عادیات هي التي تتعلق بأسباب يعرفها الخواص والعوام. عادیات هغه امور ته وای چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې خواص او عوام دواړه پیژني. لکه دواګانې چې سړی استعمالي د مختلفو بیماریانو د لپاره علاج دی. نو ګوره دا علاجونه چې دي دا مسببات دي، او استعمال د ادویو د دواګانو استعمال دا ورته اسباب دی. نو د دې علاجونو تعلق د دوایانو سره دی، خدا دوایان خواصم پیژني، عوامم پیژني. نو دې ته عادیات وایي. عادیات الامور التي تتعلق باسباب يعرفها الخواص والعوام. هغه امور ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق لري چې خواص او عوام دواړه ور باندې پوهیږي. لکه دا زراعات دي، دواګانې دي، دارنګې د خوراک په وجه باندې د ولږې ختمېدل دي، د اوبو په وجه باندې د تندې ختمېدل دي. دا عادیات دي، خواص او عوام دواړه پیژني. دې ته ویلی شي عادیات. دویم عجایبات. عجایبات الامور التي تتعلق باسباب يعرفها الخواص فقط. عجایبات هغه امور ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې فقط خواص پیژني، عوام ور باندې نه پوهیږي. لکه دا صناعات جدیده، لکه دا موټر روان دی، جاز په هوا روان دی، دا د اسباب په وجه روان دی، د دې تعلق د اسباب سره دی. خو په دې اسباب خواص پوهیږي او عوام ور باندې نه پوهیږي. نو دې ته عجایبات وایي. نو خلاصه ګوره دا شوه چې یو عادیات دي. عادیات هغه مسببات ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې خواص او عوام ټول پې پوهیږي. عجایبات هغه مسببات ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې فقط خواص پې پوهیږي. او بل معجزات دي. معجزات هغه امور ته وایي چې د اسباب سره تعلق نه وي. د معجزاتو تعلق د اسباب سره نه وي. بس دا پوره توضیح د معجزاتو شوه. معجزاتو تعلق د اسباب سره نه دی. نو ګوره عادیات مصنوعات د عبد دي، عجایبات مصنوعات د عبد دي. عادیات مصنوعات د عبد دي، د اسباب سره تعلق لري، خواص او عوام ټول پې پوهیږي. عجایبات مصنوعات د عبد دي، د عبد د انسان کارونه دي، د اسباب سره تعلق لري خو صرف خواص پې پوهیږي. او معجزات چې دي د دې تعلق د اسباب سره نشته. د کراماتو تعلق بم د اسباب سره نه وي. معجزات او کرامات، دا کرامات چې دي دا بعینه معجزات دي، خو دومره ده چې امتی ته نسبت وکړي نو کرامت ورته وایي، او چې پیغمبر ته نسبت وکړي نو معجزه ورته وایي. لکه د یو مسلمان په لاس باندې یو خارق امر خارق صادر، نو کدی کس ته نسبت وکړي دا کرامت دی، خو د په لاس ولې ظاهر شوی دی؟ لکه دا د محمد صلی الله علیه وسلم امتی دی، نو خبره محمد صلی الله علیه وسلم ته رسیږي، نو چې هغه ته نسبت وکړي نو دا معجزه جوړیږي. نو خلاصه دا چې د معجزې او د کرامت تعلق به د اسباب سره نه وي. نو ګوره فرق دا دی. بل فرق درته ذکر کوم. د عادیاتو د عجایباتو مقابله کېدی شي. عادیات ګوره ما درته ویل لکه دوایانې د بیماریانو دپاره استعمالیږي. نن یوه دوایي، سبا بله دوایي، بل سبا بله دوایي. نو د عادیاتو مقابله کېدی شي، دا مصنوع د عبد دی، د انسان کار دی. د عجایباتو مقابله هم کېدی شي، ځکه دا صنع د عبد ده. نن یو قسم جازي، سبا ته بل قسم جازي، بله ورځ بل قسم جهازي. نو د عادیاتو مقابله هم کېدی شي، د مصنوعاتو مقابله هم کېدی شي، ځکه دا مصنوعات د عبد دي، او د معجزاتو مقابله نشي کېدی. نو بل فرق دا دی. ګوره یو فرق دا شو چې د عادیاتو او د عجایباتو تعلق د اسبابو سره دی، او د معجزاتو تعلق د اسبابو سره نه دی. دویم فرق دا دی چې د عادیاتو او د عجایباتو مقابله کېدی شي، او د معجزاتو مقابله نشي کېدی. په قرآن کریم کې څلور اعلانات د مقابلې الله پاک کړي دي، او تر اوسه پورې چا جواب نه دی کړی. نو دا د معجزې تعریف شو تر دې ځایه پورې. د دې نه وروسته بیا د معجزې تقسیم درته ذکر کوم. قرآن کریم خو معجزه ده، خو کوم قسم معجزه ده؟
ګوره معجزات په دوه قسمه دي، یو حسي او بل عقلي، یا په بل تعبیر باندې وایا معجزات په دوه قسمه دي، یو علمی او بل عملی. دوه قسمه معجزات دي، یو حسي معجزات دي چې دې ته عملی معجزات هم وایي، او بل عقلی معجزات دي چې دې ته علمی معجزات هم وایي. د بني اسرائیلو بلکې د 1,40,000 پیغمبرانو څخه کم او زیات د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي وو د دې ټولو معجزات حسي وو، یعنی عملی معجزات وو. چا مړي را ژوندي کول، چا د پیس مرض والا جوړولو د الله پاک په اذن، د چا د امسانه به اژدها جوړېده، چا ته به الله په اور کې نجات ورکولو، او چا به د تیږې نه ناقه رایسته. مختلف معجزات د ټولو پیغمبرانو، خو دا حسي او عملی معجزات. قرآن کریم چې دی دا علمی او عقلی معجزه ده، حسي معجزه نه ده، عملی معجزه نه ده، بلکې عقلی معجزه ده. د دې امت معجزات چې دي دا عملیم دي او علمیم دي. الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته دواړه قسمه معجزات ورکړي. عملی معجزات هم ډیرو، کله به د ګوتو نه اوبه روانې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله به د خوراک په کاسه کې ډوډۍ زیاته شوه. مختلف معجزات عملی وو، خو د دې عملی معجزاتو سره د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه غټه معجزه چې وه هغه علمي معجزه وه، عقلي معجزه وه چې هغه د قرآن دی. نو قرآن علمي او عقلي معجزه ده. دا دوه خبرې شوې. قرآن معجزه ده، د معجزې تعریف مې درته وکړو، او دویم دا چې کوم قسم معجزه ده. نو علمي معجزه ده، عقلي معجزه ده. وجوه د اعجاز د دین وروسته ولې معجزه ده؟ دا دنیا ولې عاجزه ده د قرآن کریم د مقابلې نه؟ نو ګوره وجوه د اعجاز ډیر زیات دي. تاسو چې د تلخیص نه شروع کړئ تر متوله پورې، نو په دې کې وایي چې قرآن کریم د بلاغت د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو یو دلیل د اعجاز د قرآن کریم د پاره دلیل بلاغتی دی. قرآن کریم کې الله پاک داسې الفاظ او جملې راوړي دي چې د دنیا ټول بلغا او فصحا ورته حیران دي. د قرآن کریم د جملو مقابله څوک نشي کولای. نو اوله وجه د اعجاز هغه دلیل بلاغتی دی، یعنی د بلاغت د وجه نه قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. داسې الفاظ او جملې په قرآن کریم کې دي چې د دنیا ټول بلغا او فصحا د دې مقابله نشي کولای. تاسو ذهن ته دا اشکال راشي چې د دې قرآن مقابله به کېدای شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ممکنه و چې د دې قرآن مقابله چا کړی وي، د دې په شان جملې جوړې کړی وي. د صحابو په زمانه کې به ممکنه و او اوس به ممکنه وي، لیکن څوک به ضروري نه ګڼي. بعضې خلک یو اعتراض وکړي، څوک ضروري نه ګڼي. موږ اکثره په دې مناظرو کې کله کله یو حدیث پیش کو یا یو فقهي مسله پیش کو، یو معمولی غوندې وابي یا پنجپیری راشي اعتراض پې وکړي، نو داسې معمولی سړي ته جواب ورکول موږ ضروري نه ګڼو. چې غټ سړی پې اعتراض وکړي نو موږ ورته جواب ورکړو، او چې بتعو چې پې اعتراض وکړي نو هغې ته جواب ورکول ضروري نه ګڼو. نو د قرآن مقابله به کېدی شوه، لیکن چا به ضروري نه ګڼله. امکان د دې خو چې چا به ضروري نه ګڼله، د دې وجه نه به د قرآن مقابله تر ننه پورې نه شوي چې چا به ضروري نه ګڼي. تاسو ورته جواب ورکئ چې ګوره باعث د مقابلې موجود و. د دې اعتراض داسې مثال دی لکه یو سړی د تندې نه مړ کېږي او ته پکې دا احتمال بیان کړي چې اوبه وي، خو کېدی شي چې د ضروري نه ګڼلې، د ورته ضرورت نه و. یو سړی د تندې نه مړ کېږي او ته وایي چې امکان لري چې اوبه وي، خو دا چې د تندې نه مړ کېږي د به دا اوبه ضروري نه ګڼلې، باعث د اوبو د څښلو به نه و. نو دا احمقانه اعتراض دی، هغه د تندې نه مړ کېږي. نو ګوره دلته هم داسې ده، دنیا د قرآن د مقابلې نه عاجزه وه. دا ټوله دنیا د قرآن د طاقت نه محکومه او مجبوره شوه. د تورو مقابلې ته خلک راووتل، لیکن د جملو مقابله نه شوه کولی. یو سړی د توري مقابله کوي، د ټمبم او هایدروجن او مختلف ټنګونه او جازونه د اسلام او د قرآن په خلاف باندې استعمالوي، خو جملې نشي استعمالولی. نو ګوره ضروري ګڼله خو کولی نه شوه.
او داسې د مقابلو کوشش کفارو کړی دی د قرآن کریم د جملو په شان کوشش کړی چې جملې جوړې کړي خو بیا خپله ورپورې خندلي دي. مسیلمة الکذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. کله چې قرآن کریم چیلنجونه د مقابلې ورکړه چې د قرآن په شان جملې تاسو جوړې کړئ او د قرآن د آیتونو په شان آیتونه تاسو جوړ کړئ، نو مسیلمة الکذاب مقابلې ته راووتلو او یو څه جملې جوړې کړې. هغه جملې علماو را نقل کړي دي. یو څه جملې دا دي د والذاریات ذروا په مقابله کې جملې جوړې کړې وي. داسې ویلي والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والزاريات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا. دا جملې جوړې کړې. والزارعات زرعا دا د قرآن آیات دی. نو دی داسې وایي والمبذرات زرعا قسم دی وي په هغې زنانو باندې چې تخمونه شیندي په پټیو کې. والحاسدات حسدا او قسم دی وي په هغې زنانو باندې چې هغوی بیا د لو کوي د دې فصلونو. والزاریات قمحا او د هغې نه بیا اوړه راوباسي. والعاجنات عجنا او د هغې نه بیا ډوډۍ پخوي. او والعاجنات عجنا د هغې نه اوړه جوړوي، اوړه لمدوي. والخابزات خبزا او قسم دی وي په هغې زنانو چې د هغې نه بیا ډوډۍ پخوي. او والساردات سردا سرید یعنی په کاسه کې په شیروا کې بیا ماتوي. واللاقمات لقما او بیا مړۍ خوري، کپونه ګولۍ کوي. اهالة وسمنا وچه یا لمده په غوړیو کې. نو داسې مقابله د قرآن کریم په خلاف باندې دا جملې جوړې کړي، خو بیا چې خپلو امتیانو ته هغه دروغجنو امتیانو ته پیش کړي نو هغوی هم ورپورې خندل او خپل هم بیا چاته نشوي پیش کولی. دارنګې د سورة فیل په مقابله کې دوی جملې جوړې کړې وي. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل. داسې جملې جوړې کړې وي خو بیا به خپله ورپورې خندل. نن سبا کمپیوټري زمانه ده، ګوره نن سبا د هر شي مقابله ممکنه ده، خو د قرآن مقابلې ته لا تر اوسه یو طاقت هم نه دی راوتلی. نو قرآن کریم علمي معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عقلي معجزه ده. بعضې خلک دا اعتراض کوي چې د هر شي دپاره قدرت او وسایل وي، نو کیدای شي چې د قرآن مقابله به ممکنه وه لیکن د کافرانو سره به وسایل نو چې د قرآن مقابله ورباندې کړی وي. اوس امریکې ډرون جوړ کړی دی او د طالبانو سره وسایل نشته، نو دا خو ته نشي ویلی چې د ډرون مقابله طالبان نشي کولی. نو ډرون معجزه شوه ځکه چې طالبان مقابله نشي کولی. هلته خو د طالبانو سره قدرت او وسایل نشته، نو کیدای شي چې د قرآن مقابله ممکنه وه خو د کفارو سره به وسایل نه وه چې د قرآن مقابله ورباندې کړی وي. لیکن دا اعتراض هم غلط دی. وجه دا ده چې وسایل څلور دي د قرآن کریم. ګوره اوله وسیله چې ده قدرت او مهارت دی. او عربان چې هغوی شاعرانو او شعراو به یو د بل سره مقابلې کولې. قدرت او مهارت د جملو په جوړولو کې د عربانو په شان د بل چا نه و. قدرت او مهارت په انتهایی درجه کې اوله وسیله قدرت او مهارت دی، دا د عربانو سره موجودو. دویم وجود د موادو. قرآن کریم چې د کومو موادو نه جوړ دی هغه حروف هجا دي. دا حروف هجا د قریشو سره و، د عربانو سره و، د ټولې دنیا سره موجودو. نو وجود د موادو ورسره و چې حروف او کلمات دي. دریم باعث او محرک یعنی غرض او غایه. باعث او محرک مو چې د اسلام مقابله ده، په تورو د اسلام مقابله کوله. او څلورم چې د نمونه. دا څلور وړه وسایل د عربانو سره و، لیکن بیا هم د قرآن مقابله نشو کولی. نو چې د مقابلې نه عاجز او دا دلیل د اعجاز د دې قرآن دی. نو اول دلیل د اعجاز د قرآن دپاره دلیل بلاغتي دی. په خبره خو پوه شو؟ ګوره څو خبرې موږ ذکر کړي. اولم د معجزې معنا ذکر کړه، بیا هم د عادیاتو د عجایباتو د دې سره فرق ذکر کړو، بیا هم د معجزې تقسیم وکړو. اوس وجوه الاعجاز ذکر کوو. اوله وجه د اعجاز، اول سبب د اعجاز دپاره دلیل بلاغتي دی.
او دویم دلیل د اعجاز د پاره اخبار عن الغیب ده. په دنیا کې داسې کتاب نشته چې د امور استقبالیو نه خبر ورکړي وي او هغه سل په سل کې رښتیا شوی. یوازې قرآن ده چې د امور استقبالیو نه خبر ورکړي، تر قیامت پورې حالاتو نه خبر ورکړي او سل په سل کې رښتیا کیږي. لکه الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومیان مغلوب شو، فارس ور باندې غالب شو. دا دو سپر طاقت روم داسې مغلوب شو چې نور په ختمېدو. الله په خبر ورکړو چې ورځ براشي او روم په فارس باندې غالب شي. سل په سل کې رښتیا شو، فارس بالکل ختم شو، روم ور باندې غالب. او دارنګه الله په قران کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. اغزاد چې پتا باندې قران نازل کړي دي تا به مکه ته واپس کوي، مکه به ستا په لاس باندې فتح کوي. سل په سل کې الله پاک دا پیشنګوي اشتیا کړه، مکه الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې فتح. دارنګه الله پاک فرمایي قران کریم کې ان اعطیناک الکوثر. ګور په دې کې څلور مغیبات الله پاک بیان کړي. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. څلور مغیبات پکې الله پاک ذکر کړي دي او سل په سل کې رښتیا شوي دي. ان اعطیناک الکوثر یو تفسیر کثرت الاتباع ده. د دې ډېری معناګانې دي، خو یو معنی ده کثرت الاتباع. ستا امت به ډېر زیات شي. دا د قرآن کریم اخبار عن الغیب دی، د امور استقبالیو نه خبر ورکول دي. ستا اتباع ستا امت به ډېر زیات شي. په ټولو امتونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت الله پاک دی. ان اعطیناک الکوثر په دې کې کثرت الاتباع ته اشاره ده. دویم وانحر په دې کې مالدارۍ ته اشاره ده چې ته قرباني وکړه. قرباني داسې څوک کوي چې مالدار وي. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم مالدار کړو. د حضرت خدیجه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مالونو باندې مالدار. وانحر کې مالدارۍ ته اشاره ده چې ته به آینده کې مالدار شي او دا بالکل سل په سل کې رښتیا شو. او دریم او څلورم ان شانئک هو الابتر، یعنی ستا دشمن ابتر دی، میراث دی. موږ پښتو کې ورته میراث وایي چې بچی نه پاتې وروسته نسل ختم شي. ان شانئک هو الابتر، ستا دشمن میراث دی او ته نه میراث. ستا اولادونو نه په دنیا ډکه شي. د دنیا په هر کونج کې سیدان موجود دي. د پیغمبر علیه السلام اولاده موجوده ده او د ابو جهل بچی په یو ځای کې نشته. د الله د پیغمبر د دشمن نسب پاتې نشو او د پیغمبر د نسب نه دنیا ډکه شوه. دا دوه په دې ځای کې راغله چې ستا دشمن ابتر دی او ته ابتر نه یې. دا دوه ان شانئک هو الابتر دوه په دې کې راغله. ګوره ان اعطیناک الکوثر په دې کې کثرت الاتباع ته اشاره ده. فصل لربک وانحر په دې کې مالدارۍ ته اشاره ده. ان شانئک هو الابتر کې دوه مغیبات دي. یو دا چې ستا دشمن میراث دی او څلورم دا چې ته میراث نه یې. دا څلور مغیبات الله ذکر کړه او سل په سل کې رښتیا شو. نو بل دلیل د اعجاز د قرآن کریم د پاره اخبار عن الغیب دی. په دنیا کې داسې کتاب نشته چې هغه اخبار عن الغیب ورکړی وي او سل په سل کې رښتیا شوی وي. یوازې قرآن دی چې اخبار عن الغیب ورکوي او سل په سل کې رښتیا کوي. نورم داسې ډېر زیات مثالونه دي قرآن کریم. دریم دلیل د اعجاز د قرآن کریم د پاره اعجاز سیاسی. قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. دلیل د اعجاز څه ده؟ اعجاز سیاسی. قرآن کریم باندې چې څوک عمل وکړي او قرآن کریم باندې عمل کول داسې یو سیاست دی چې د دنیا ټول سپر طاقتونه د دې په مقابله کې مغلوب دي. ګوره عربان یو ذلیل ترین قوم، بې علم او بې هنر. داسې قوم به تاسو په دنیا کې نه اورېدلی چې خپلې لورګانې ژوندۍ ښخې کړي. عجیب دی چې اوس هم ته د عربانو قصې واورې چې خپلې لورګانې به ژوندۍ په خاورو کې ښخولې، نو عقل ورته اوس هم حیرانېږي. داسې یو ذلیل او بې علم او بې هنره قوم به په د ځمکې په سر بل نه و، خپلې لورګانې به ژوندۍ ښخولې. په ټول ملک کې ټوله جزیرة العرب کې اوس ورته سعودیه وایي
دا د محمد بن عبد الوهاب نجدي او د محمد بن سعود د دوی نه وروسته د اصل 1.5 یا 200 کال کېږي چې د دوی نوم سعودي شوی دی مخکې دې ته جزیرة العرب ویلې نو په ټول جزیرة العرب کې 11 کسانو ته خط ورکړو لیکل ورته ورکړو لوستل او لیکل د 11 کسانو زده د قدرت او د تسلط اسباب په جزیرة العرب کې د جزیرة العرب د خلکو سره نو د قدرت او د تسلط اسباب چې دي هغه یو کثرت د افرادو دی چې خلک ډیر وي فوج زیات وي او په هغه زمانہ کې عربان ډیر کم وو د نزول د قران کریم په وخت کې عربان صرف د نننی سعودي او یمن دا دوه ملک چې سره یو ځای کې نو د قران د نزول په وخت کې دغه دوه ځایانو کې عربان چې نن ورته سعودي او یمن وو د فتوحات اسلامیه او نورسته بیا د عربي نړۍ ساحه پراخه شو عراق هم په عربي نړۍ کې شامل شو شام هم پکې شامل شو فلسطین هم پکې شامل شو اردن او لبنان مصر افریقای شمالي بیا عربي نړۍ پراخه شو او کله چې قران نازلېدو د دوه ملک عربي نړۍ و یو سعودي او بل یمن نور عربان نو په دنیا کې نو افراد ډیر کم وو نو یو د تسلط سبب چې دی یعنی په دنیا باندې د حکومت کولو سبب یو کثرت د افراد دی او د عربانو افراد د قران د نزول په وخت ډیر کم یو سعودي او بل یمن او بل نور ځایانو کې نو دویم سبب د تسلط لپاره تعلیم دی تعلیم یافته قوم چې د نور قومونو حکومت کوي او عربان هغه به تعلیم په جزیرة العرب کې صرف د 11 کسانو لیکل او لوستل زده وو د نورو کسانو پکې نه وو صرف 11 کسان نو تعلیم هم نه وو دریم سبب په دنیا باندې د حکومت کولو لپاره اتفاق او وحدت دی کم قوم چې متحدي هغه په نورو باندې حکومت کوي او په عربانو کې هر یو قبیله د بلې دشمنه وه د اوس او د خزرج د مدینه منورې د انصارو د دوه قبیلې وي د هغوی دشمنیانې هغوی باندې تاریخ غږیږي په یو اوښ به سلګونو کلونه سره دشمني کوله نو ګوره اتفاق او وحدت بالکل صفر ته رسېدلی هره قبیله د بلې دشمنه وه نو د قدرت او د تسلط دغه سبب هم پکې نه و چې اتفاق او وحدت دی څلورم صنعت دی په کوم ملک چې صنعت زیات وي دا یو سبب د حکومت د حاکمیت لپاره دی د تسلط لپاره دی چې په نورو ملکونو باندې د سړی حکومت وکړي صنعت او په عربانو کې په ټول جزیرة العرب کې یو کارخانه نه وه معمولی شیانو کې به عربان نور ملکونو ته محتاج وو هندوستان ته بتله شام ته بتله د دې نه به دا کپړې او دا معمولی شیان راوړل نو صنعت او کارخانې هم نه وي زراعت هم پکې نو پنځم سبب د تسلط لپاره زراعت دی او په ټول جزیرة العرب کې یو بوټی هم نه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واد غیر ذی زرع داسې دشته ده چې بالکل فصل پکې نه کېږي مدینه منوره کې د خرما بوټي و او بالکل نور څه نه او شپږم معدنیات د عربو په ځمکه کې د قرآن د نزول په وخت کې معدنیات نه وو اوس خو معدنیات پکې ډیر دي خو د قرآن د نزول په وخت کې معدنیات نه راځي یعنی د تسلط اسباب د عربانو سره نه وو الله په قرآن کریم نازل په داسې ځمکه کې چې د تسلط یو سبب هم نه کثرت د افرادو پکې وو نه پکې تعلیم او نه پکې اتفاق او وحدت نه پکې صنعت او کارخانې وي او نه پکې زراعت هیڅ پکې نه د تسلط یو سبب هم پکې نه پکار دی چې تر قیامت دا قوم محکوم پاتې شوی او کله چې الله په قرآن کریم نازل کړو نو د قرآن کریم د نزول نه وروسته جزیرة العرب په یو ملت باندې بدل شو یو شجاع ترین قوم ترېنه جوړ شو په یو وخت کې د دوه سپر طاقتونو سره جنګېدو چې کسرا او قیصر په هغه وخت کې دا دوه سپر طاقتونه کسرا او قیصر په یو وخت کې د دواړو سره جنګېدو او دواړو ته شکست ورکړو کنه قرآن کریم ته د امن زمانہ صرف 2 کاله ملاو شوی قرآن کریم په 2 کالو کې نازل شو 23 کالو کې وروسته به په اسباب د نزول په بحث کې ان شاء الله چې ذکر کوو 23 کالو کې قرآن کریم نازل شو په دې کې د امن کلونه صرف 2 مکی دور کې خطول ظلم 14 کاله مکی دور
او په مدني دور کې ټول جهادونه د امن دور نه د امن دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف 2 کال ورسته به درته ذکر کړم مکی دور کې ټول ظلمونه دیار لسکاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې پاتې او دا د ظلمونو دور او د امن دور نه او بیا لسکاله په مدینه منوره کې پاتې دا ټول جهادي دور خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 جهادونو کې شرکت کړي او تقریبا 53 د صحابه وختونه جهاد تللی 53 ډلې د صحابه لیکلي دي چې پیغمبر علی السلام په خپل په شرکت نه دی کړي او صحابه کرام لیکلي او 20 کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړي دي ټول غزاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې اتیا شوي اتیا غزاګانې نو 9 کال په مدینه منوره کې تقریبا څه د پاسه 9 کال راځي نو دا چې په 20 جهادونو باندې تقسیم کې نو په هر څلورو میاشتو کې یو جنگ راځي یعنی هر څلورو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزوه کړې ده د پیغمبر علیه السلام په زمانہ کې یو زر او اتل صحابه شهیدان شوي د فتح د مکې نه وروسته چې کله مکه فتح شو اتم کال د هجرت باندې نو نهم او لسم بس دا 2 کال صرف د امن کړي په دې کې تقریبا جنگونه ونه شو دا 2 کال قرآن ته د امن زمانہ ملاو شو د قرآن د نزول په وخت نو ټول د جنگونو زمانہ و او بیا د قرآن په برکت باندې 2 سپر طاقتونه د قرآن په مقابله کې شکست کړي دا اعجازي سیاسي د لپاره د قرآن کریم دی نو ګوره د قرآن کریم د اعجاز دلایل یو دلیل بلاغتی دویم دلیل اخبار عن الغیب او دریم دلیل اعجاز سیاسی ډیر دلایل دي د قرآن کریم د اعجاز لپاره بل دلیل د قرآن کریم د اعجاز لپاره اعجاز حفظی دی قرآن کریم تاسو حسامی کې وایي چې دا عبارت د الفاظو د معانیو نه ده د دې دوړو مجموعه ده د الفاظو د حفاظت ضامن الله پاک دی او د معانیو د حفاظت ضامن الله پاک دی د دوړو د حفاظت ضامن الله پاک دی د الفاظو د حفاظت ضمانت الله پاک په دې آیات کریمه کې ذکر کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت په ذکر او د معناګانو حفاظت الله پاک په بل آیات کریمه کې ذکر کړی دی ثم ان علينا بيانه على لزوم د پاره ده په ما باندې لازم ده تفضلا چې زه په دې معناګانې تاسو ته بیانوم نو ګوره اعجازي حفظي د الفاظ حفاظتم الله پاک کوي او د معناګانو حفاظتم الله پاک کوي په الفاظو کې یو زور او زیر 1400 کال وشو لیکن څوک په کې زیاتوي نشي یو زور او زیر کې څوک تغییر نشي راوستي او په معناګانو کې د دنیا ټول طاقتونه چې راجمع شي په معنا کې معمولی تغییر او تبديل نشي کولای دنیا کې به خلک پیدا شي غلطي معناګانې به ذکر کړي لیکن بقا نه لري نو اعجاز حفظي دی د یوې اندازې مطابق 15 لکه حافظان د ځمکې په مخ موجود دي چې قرآن په سینو کې حفظ کړی دی 15 لکه کېدای شي د دې هم زیات دا چې خلکو سروې کړی دی نو 15 لکه حافظان وایي د ځمکې په مخ موجود دي د قرآن کریم دومره حافظان د بل کتاب نشته د معمولی رسالې نشته لکه د دې غټ کتاب کې څومره حافظان د ځمکې په مخ موجود دي نو دا اعجاز حفظي لپاره د قرآن کریم بل اعجاز باعتبار العلم بل دلیل لپاره د اعجاز علوم د قرآن کریم قرآن کریم کې دومره علوم دي چې د دنیا په یو کتاب کې نشته شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې د قرآن کریم د علوم رجعه 15 تکي قرآن کریم کې 15 علوم بیانې علم العقائد علم الاحکام علم التذکیر بآلاء الله علم التذکیر بأیام الله او علم التذکیر بما بعد الموت دا 15 علوم وي په کې بیانې اول علم العقائد والاحکام دویم اول علم العقائد دویم علم الاحکام دریم علم التذکیر بآلاء الله څلورم علم التذکیر بأیام الله پنځم چې ده علم التذکیر بما بعد الموت و د قرآن د علوم رجعه 15 تکي
شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي. لیکن علامه سیوطي رحمه الله فالاتقان فی علوم القرآن باقی کې فرمایي چې د قرآن د علوم رجعه اتیا او تکی. قرآن کریم کې وایي اتیا علوم. ابن عربي رحمه الله فرمایي چې نه د قرآن د علوم رجعه زرو تکیږي. قرآن کې زر علوم. شاه ولی الله دهلوی 15 علوم ذکر کړي. سیوطي صاحب اتیا علوم ذکر کړي. ابن عربي رحمه الله زر علوم په کې ذکر کړي. دا هر چا د خپل فهم مطابق خبره کړې ده. حقیقت دا دی چې په قرآن کې غیر متناهي علوم غیر متناهي. ابن عربي رحمه الله فرمایي روح المانی لیکلي دي چې زه هر جزئیه په قرآن کې پیدا کولی شم تفصیلا لكل شيء. هر جزئیه قرآن کې زه پیدا کولی شم. یو ورځ ابن عربي رحمه الله په خره باندې سپورو او د خره نه راپرېوتو. چې د خره نه راوغورځېدو نو بیا دا طالبان پرې راټول شو چې راوچتې کړي. ابن عربي رحمه الله ورته فرمایي چې ما لږ پرېږدئ. لږ ساعت یې پرېښودو وروسته یې راوچت کړو. نو بیا ورته دا طالبان وایي چې اول دې ولې نه پرېښودو چې راوچت کړی وی. ابن عربي رحمه الله ورته فرمایي چې وجه دا وه چې قرآن کریم کې د هر څه ذکر شته. ما دا زما د حادثه پکې لټوله چې دا به په کوم ځای کې راغلی وي چې ابن عربي رحمه الله به د خره نه غورځېږي او پښه به یې ماتېږي. دا به د قرآن په کوم ځای کې وي. نو وایي ما په سورت فاتحه کې بیا دا مسله پیدا دا زما د خره نه د غورځېدو واقعه او د پښې د ماتېدو واقعه په سورت فاتحه کې ذکر شوې ده. نو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهم الرجال. غیر متناهي علوم په قرآن کریم کې دي او د ډېرې زمانې نه په قرآن کریم باندې د تفاسیر لیکل شروع شوي دي. د ځمکې په سر اولنی تفسیر چې د قرآن کریم لیکلی شوی تفصیلي تفسیر نو ابو عبیده معمر ابن مصباح هغه یو تفسیر لیکلی دی. د تفسیر نوم یې دی اعجاز القرآن. دا د ځمکې په مخ اولنی تفسیر دی اعجاز القرآن. په دې کې د قرآن یو څه علوم ذکر کړي دي. ابو عبیده معمر ابن مصباح دا تفسیر لیکلی دی. د تفسیر نوم یې دی اعجاز القرآن. امام غزالی رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی. دا غي تفسیر نوم یې دی یاقوت التاویل فی اسرار التنزیل. په 1500 جلدونو کې دی. ابن عربي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی. دا غي تفسیر نوم یې دی حدائق ذات بهجه. دا په 0 جلدونو کې دی. 15 جلد یوازې په بسم الله دی او 60 جلد په الحمدلله دی تر ولاتوالینه پورې 60 جلد په الحمدلله لیکلي دي. تفسیر علایی دا یو تفسیر دی په 0 جلدونو کې لیکلی دی. علامه قرطبي رحمه الله په 12 جلدونو کې یو تفسیر لیکلی دی. خالص احکام پکې راجمع کړي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې د قرآن او د حدیثو نه 2 کروڑه و زره مسایل راایستلي دي. 2 کروڑه و زره مسایل. نور ټولو ائمو 1 کروڑ مسایل د قرآن نه راایستلي دي. د قرآن نه معلوم کړي. او امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې 2 کروڑه و زره مسایل وې د قرآن نه معلوم کړي. نو قرآن کې غیر متناهي علوم. نو یو اعجاز یو دلیل د اعجاز لپاره به اعتبار العلم به اعتبار القانون. بل دلیل د اعجاز به اعتبار القانون. په قرآن کریم کې داسې قوانین دي چې د ماضی د حال او د استقبال د 3 وړو مشکلات پکې حل کیږي. ماضی کې چې کوم انسانان تیر شوي دي، حال کې چې کوم انسانان موجود دي، استقبال کې چې کوم انسانان راځي، تر قیامت پورې د ټولو انسانانو مشکلات د په قرآن باندې حل کیږي. نور په دنیا کې داسې یو قانون نشته چې د ماضی حال او استقبال د 3 وړو زمانو مشکلات په حل شي. دا دیموکراسي د وخت په وخت بدلیږي. پارلمان ورته کېنولی دی. کله میاشت یو قانون جوړي، بیا بله میاشت هغه قانون ختموي، بل قانون جوړوي. نو داسې قانون نشته چې تر قیامت پورې د ټولو انسانانو مشکلات په حل شي. قرآن کریم د الله داسې یو قانون دی چې تر قیامت پورې د ټولو انسانانو ټول مشکلات په حل شي. نو بل دلیل د اعجاز لپاره به اعتبار القانون دی. بل دلیل د اعجاز لپاره به اعتبار التاثیر دی.
غیر متناهی دلایل د اعجاز د قران کریم د پاره دي نو زمون په مباحثو کې تمهیدن یو مبحث یو هغه اعجاز د قران کریم دا د رسول الله صلی الله